بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. خوږو ملګرو، نننۍ زموږ ویډیو به د کنکریټ پمپ باره کې وي. دا به تاسو یو غټ ماشین لیدلی چې کله ډېر اوچت او غټ بلډینګونه جوړیږي نو کومه مساله یا کنکریټ شي نو دا د هغه ماشین په ذریعه باندې پمپ کوي او بره چتونو ته یې خیژوي. تر اوسه پورې به عام طور باندې کله غټ بلډینګونه جوړېده نو مزدورانو به په ټاټکو کې یا په لاس باندې دا مساله خیژوله یا به بره جوړوله. نه پس لیفټونه هم دي او د لیفټونو علاوه دا یو ماډرن ماشین دی، کنکریټ پمپ ورته وایي. د دې کار بالکل هماغه شانتي څنګه چې د اوبو پمپ وي، څنګه چې د اوبو پمپ زموږ ښکته کوي نو اوبه رالي او بره یو ټینکی ته یې خیژوي. نو دا دغه شان کنکریټ راځي، مساله راځي په نورو ټرکونو کې، دې پمپ ته یې اچوي، په روډ باندې ولاړ وي او دا 10 چته 20 چته 13 چته چې څونه مو غواړي نو دا کنکریټ چې کوم دی بره پمپ کوي. دا ډېر کارآمد ماشین دی او دې سره دا لږ خطرناک هم دی. دې کې ډېرې زیاتې خطرې کیدی شي ځکه چې ډېر زیات غټ ماشین دی او بالکل د کرین په رنګي څنګه چې کرین بوم یا غلاس بره پورې تلي او سامان پې اوچتوي نو دغه شان د دې هم یو غټ لاس یا بوم یو په هغې په مدد سره چې کوم دی دا کنکریټ بره ورولي. د دې د سیفټي دپاره ټولو نه اول ضروري خبره خو دا ده چې دې کوم اپریټر کوم کس چې اپریټ کوي دې نه علاوه دې سره یو کسي سیګنل چې ده ته اشارې کوي، ځکه چې اپریټر ته چې کوم دی بره لسم چت باندې نه ښکاري چې بوم کوم ځای کې دی نو یو سیګنل والا کسي. دې نه علاوه یو لاین مین وي، هغه دا کار چې په پیپونو کې کنکریټ ځي چې هغه پیپونه بلاک نه شي. دا ټول کمپیټنټ پکار دي. څنګه ما مخکې مې یو ویډیو کې ذکر کړی، کمپیټنټ هغه سړي ته وایي چې کوم سړي سره د خپل کار متعلق خصوصي علم او تجربه وي. علم او تجربه دواړه پکار ده. نو دا ټول کمپیټنټ کسان پکار دي، نوي کس ته چې کوم دی دا کار په حواله کول نه دي پکار. دې نه علاوه په دې ټولو باندې سوپروایزر هم پکار دی. کله چې هم یو د ډېر غټې خطرې کار کیږي پکار شي باندې یو سوپروایزر یا یو انجینیر چې دی کار مسلسل ګوري. دې کنکریټ پمپونو مختلف قسمونه دي، واړه وي غټي چې لکه مطلب 15 چتو دپاره ته کنکریټ وړل غواړي، 10 چتو دپاره وړل غواړي. دې نه علاوه ته څونه کیوبیک میټر کنکریټ بوتلل غواړي، لکه څنګه چې په د اوبو پمپونو کې واړه او غټي دا شان په دې کې هم واړه او غټي. نو همیشه خپل کار دپاره ټیک او مضبوط پمپ سلیکټ کول پکار دي. دا اپریټران سیګنلر یا د لاین مین چې کومي دا چې کله یو پمپ نه بل ته ځي نو هغوی له څه خصوصي ټریننګ په نوي پمپ باندې پکار دي. ځکه ما تاسو ته مختلف قسمونه وي نو د یو وړوکي پمپ اپریټر په غټ باندې به ډېر په ګرانه باندې کار کولی شي. د دې چې کوم بوم دی نو دې باندې مختلف سیفټي چینز لګېدلي. د هغې فایده دا وي که مطلب دا دی دا چین دا بوم نه یو پیپ وځي یا راوغورځېږي پریشر په وجه باندې نو هغه ښکته نه راغورځېږي. دې نه علاوه دې کې چې کوم هایډرالیک سیسټم دی هغې کې ویپ ارسټر لګېدلي. ویپ تاسو داسې وګڼئ په انګریزی کې چابک ته وایي. نو چې کومو پیپونو کې ډېر تیزه پریشر باندې هوا وي یا هایډرالیک فلویډ وي نو چې کله کله دا وشلېږي نو پیپ چې کوم دی دا بالکل د چابک په رنګې لګي خلکو ته او ډېر زخمي کولی شي نو دا ویپ ارسټر یې ته لګېدلی. کله هم چې کار شروع کوئ نو د هغې دپاره پلانینګ کوئ. کم کسان چې کار کوي یې د یو ځای ته راغونډېږي، مشوره دې کوي او په مشورې باندې خپل کار پلان کوي. په دې پلانینګ کې به څه صحیح ټولو نه اول خو په دې پلانینګ کې دا دی چې کوم څنګه ما تاسو ته ووایي چې کمپیټنټ کسان راشي، ټیک ماشین راولي، بیا د ماشین به ودرې چېرته. دا همیشه دا ماشین ډېر زیات دروند وي نو دا په داسې ځای کې ودرول پکار وي چې هلته کې کم ګراونډ دی، کومه ځمکه ده چې هغه دونه مضبوطه او سخته وي چې دا ماشین پې ودرېدی شي او دا ځمکه کیني نه. او ګیر چاپېره چې کوم دی بعض ټایم د اوبو نالی وي یا چېرته کې د چا بیسمنټ وي نو هغه ځای سره داسې درانه ماشینان ودرې نو هغه کېناستی شي ځمکه. دې ماشین له ډېر زیات غټ ځای پکار یا ماشین په خپله هم ډېر غټ وي او دې ته چې کومې اوټریګرې یا خپې غوندې لګېدلي د سټیبلیټي دپاره. څنګه چې کرین کې به تاسو لیدلي اوټریګرې یا خپې دې دپاره وي چېرته کرین راونړي داسې دې کې وي نو دونه ځای کولاو پکار دی چې د اوټریګرې په دې کې دی پوره خورولی شي. چې کله هم په کنکریټ پمپ باندې کار کوئ کوشش کوئ چې دا چېرته بلډینګ سره ټچ نه شي، بر د بجلی تارونو سره ټچ نه شي یا چېرته کې نور کرینونه نور ماشینان لګېدلي چې هغې سره ټچ نه شي. دې کنکریټ پمپ ته چې کله هم کنکریټ روړلی کېږي نو دې کې ښکته یو وړوکې غوندې ټینکی انګلیش کې ورته هاپر وایي
په هغې کې چې کوم دی دا کنکریټ ورشي دا داسې لکه څنګه چې د اوبو د پمپ دپاره کویې وي د هغه هاپر نه چې کوم دی نو دی کنکریټ رالي او مخکې پمپ کوي دا به چېرته هم تشېدو ته نه پرېږدي لکه څنګه تش کوی باندې پمپ وچلې نو پمپ هوا ونیسي یا دغه شان چې کنکریټ پمپ ته کنکریټ نه ورچې او دا چلې نو دا هوا نیوي شي او چې کله دا هوا ونیسي هغې کې ډېر زیات پریشر یا ډېر زیات خطرناک یا ډز کېدی شي چې کوم هم خلکو ضرورت نه وي تاسو ته په دې کار کې ډایرکټ انوالو نه وي نو انوانټډ خلک چرې هم کنکریټ پمپ سره جوخ مه پرېږدئ ځکه چې دې حادثې ډېرې زیاتې خطرناکې خلکو ته پته نه وي نو هغوی زخمي کېدی شي یا خدای مکه وفات کېدی شي چې کله هم تیزه هوا چلی کنکریټ پمپ مه چلوئ ځکه چې کرین په رنګې د دې دا بوم ډېر اوچت ځي او دا راغورځېدی شي دا سیګنلر کم کس چې سیګنل ورکوي او کم سړی چې اپریټر یې دې منځ کې د کمیونیکیشن یا یو بل ته د خبرې او د اشارې کولو یو ذریعه پکار ده که ډېر لري نو واکي ټاکي غونته کې سیز پکار دی لکه څنګه چې وایرلس وي یا مطلب لکه د اشارو څه داسې نظام پکار دی چې هغه ته پته لګي چې یاره بوم کم طرف ته بوتللی څونه کنکریټ پمپ کولی څونه نه دي پمپ کول څونه وخت کې به پوره شي کم خلک چې کنکریټ پمپ سره جوخ کار کوي کې ډیر زیات شوري کم خلک چې پمپ سره جوخ کار کوي کې ډیر زیات تیز شوري دی د لپاره ایر ډیفندرز یا د غوږونو بچاو لپاره سیستم پکار دی چې کله داسې کار وشي چې دا پمپ بلاک شي مطلب لکه خراب شي یا څه بل څه مسله پکې راشي کنکریټ پکې خلي دی په پیپونو کې د هغې صفایي ډېر زیات خطرناک پروسیجر دی یو طریقه دی دوه درې طریقې دي یو خو دا ده چې مخې سره به نور کنکریټ پمپینګ نه ورکې او پریشر به پکې کم کې په لاینونو کې او ریورس پمپینګ به شروع کړي چې کنکریټ د بره نه واپس په ښکته راځي نو کېدی شي دې سره دا کولو شي دې نه علاوه کمپریسډ ایر باندې کمپریسر باندې هم بعض ټایم صفا کېږي هم لږ خطرناکي چې کله ولا هوا ورکوئ دې کې ډېر زیات پریشر وي او دې کې چې کوم بالینګ خطي یا ډېر په دماکې سره راویستی شي او کله کله چاته لګېدی شي بله طریقه دا ده که کنکریټ بلاکي کله کله ریورس په ځای د اپریټر چې کوم دی پریشر بړاو کی په لاین کې او تیز پریشر ورکړي دا کوشش کوي چې یاره په دې پریشر سره د دې نه کنکریټ وځي خو همیشه خیال ساتل پکاري ځکه چې دا خطرناکي او دې نه دماکه کېدی شي کله چې کنکریټ پمپ کار ختم شي د دې صفایي او ډېر اهم مرحله ده دې کې کنکریټ نه پرېږدي ځکه چې دا په دې کې وچېدی شي لاینونه بلاک کېدی شي چې کله کنکریټ پمپ وینځئ دې لپاره بیلې اوبه او بیل ځای پکار ځکه چې دا ډېر زیات ګند پیلاوي کنکریټ پمپونه ډیلی هفتوار او د دې سالانه چیک اپ د حکومت د طرفه سالانه چیک اپ کیږي او پکار دی چې کوم اپریټرانی کم کسان چې ورسره کار کوي یا میکانیکان چې ډیلی او هفتوار بیسس باندې د دې ټول اهم سیستم چیک کوي فرست ایډ کټ پکې پکار دی چې کوم کسان دا استعمالوي د ریګولر انډکشن ټریننګ او ټول باکس ټاک پکار دی اپریټرانو لپاره د حکومت د طرف نه هم یو لایسنسي او دې نه علاوه سیفټي ساينز او انسټرکشنز لګول پکار دي ایمرجنسي کانټیکټ نمبر یې پکار د پمپ اپریټرانو لپاره پکار چې خپل پی پی ای څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو د غوږونو ایر ډیفندرز هارت هیټ یا هیلمټ پکار دی های ویزیبیلیټي ویسټ پکار دی سیفټي شوز یا ربر شوز پکار دي دې باندې که تاسو نور معلومات اخیستل غواړئ د چې سی یو کې د اوشا په ویب سایټ باندې کتلی شئ په دې یوټیوب چینل باندې د سیفټي باره کې نور ویډیوز دي هغه هم وګورئ لایک یې کوئ شیر یې کوئ کمنټ یې کوئ الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي د لوی الله په امان